تیره ورځ شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو د عالی شورا مشر د هرات د لوی جامع جومات د منبر له سر څخه د هرات ولایت متدینو خلکو څخه وغوښتل چې د روغتیایي لارښوونو په پام کې نیولو سره د جمعې او جماعت د لمونځونو په ادا کولو کې بېغوري ونه کړي. دغه د دین لوی عالم د خلکو څخه وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې چې دولت د دغه بحران سره په مبارزه کې بېغوري کوي ډیر لوی خدای څخه مرسته وغواړي. تیره ورځ د هرات ولایت د ښار او ولسوالیو په جوماتونو کې د جمعې لمونځ په شانداره ډول ترسره کېدو ترڅنګ د هرات په لوی جامع جومات کې هم د جمعې لمونځ په ډیر شان او شوکت سره د زرګونو کسانو په ګډون سره ادا شو. شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو د عالی شورا مشر د جمعې د لمانځه په خطبه کې ویل چې د اسلام ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ډیر سختو شرایطو کې هم له مسلمانانو او خپل یارانو څخه غوښتل چې د جماعت لمونځونه پرېنږدي او اوس مهال په هرات ولایت کې شرایط په دې ډول نه دي چې باید د جمعې او جماعت لمونځونه لغوه شي. ماریاگه در مردم از الله اکبر و از نماز جمعه خوندن و از اینا من میکنه که شما نماز جمعه ترک کنیم، چی ترک کنیم، چی کار کنیم. در غزوه ذات الرقا یک غزوه از غزوات رسول صلی الله علیه و سلم است که کافرات تصمیم گرفتن که مسلمان ها نماز میخوان وقت نماز نه علمی وقت مانه که ما بر اینا حمله کنیم دیگر وقت نمیشه. اینا نماز به هیچ وجه ترک نمیکنه پس که اینا با نماز استاده شد ما بر اینا حمله میکنیم. خداوند آیت خوف نازل کرد نماز بر رسول الله یاد داد که یا رسول الله خود دو جا کنیم یک گروه جلوی دشمن بستیم یک گروه نماز بخونیم به جماعت. در همه دو حالات متحقق واقعی بود جماعت ترک نشد. حالا که ما تیار جور باشیم اشتباه جماعت رو ترک کنیم جماعت نخونیم. جای بسیار تأسف است. اینا هم دستای دشمنای اسلام که مسلمانان از دین ناجدا کنن. په همدې حال کې شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو عالی شورا مشر د تیر اونۍ په څیر د روغتیایي ټولنې د هلو ځلو څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې خلک باید ټولې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي او پر هغوی عمل وکړي او هغه کسان چې آن ډېرې کوچنۍ روغتیایي ستونزې هم لري باید جومات او عمومي ځایونو ته له تللو ډډه وکړي. ما باید توصیه‌های اعتبارم اونم اسلام گفته توصیه‌های اعتبارم فراموش نکنیم. اونها هم بر ما لازم است فرض است که ما اونها رو مراعات کنیم. و توصیه چیست؟ شخص مریض به نماز نیاید اگر میآید از ثواب گناه بیشتر است. شخصی که زکام دارد به نماز نیاید از ثوابش گناهش بیشتر است. به خانه خود نماز بخواند. کسی که تیاره بیاید همین رقم صفات دور بنشینیم فقط به وقت ادا کردن 2 رکعت نماز فرض جمعه دیگه باقی سنت های خود بعد از نماز و قبل از نماز بریم به خانه ها خود نماز های سنت خود بخونیم یا به دکان ها خود هر جا که میخواد. په هرات ولایت کې ورځ تر بلې پر کرونا وایرس د اخته کسانو د زیاتېدو او همدارنګه د مرکزي دولت نه پاملرنه د هراتیانو د اندېښنې سبب شوي. شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو د عالی شورا مشر د ځایي ادارې د چارواکو څخه په نیوه کې د خلکو څخه وغوښتل چې دغه خطرناک ناورین څخه د خلاصېدو لپاره د لوی خدای څخه مرسته وغواړي. ما خود دولت نداریم. دولت ما به قصه هرات بالکل نیست. هرات کلیک شیشم است. فقط هر روز یک آمیر و یک کسی به ما روان میکنه که جیبایش خالیه جیبا خود پر کنه باز این رو ور میداره باز یک که از این بدترتر به ما روان میکنه. از این برای میشنن که 400 میلیون فلان و فلان و فلان هیچی. شفاخانه ما مجهز نیست. پس اینجا که امید ما کنده است و اسباب ظاهری کجا بریم؟ روح به طرف خدا کنیم. از خدا معاونت بخواهیم از خدا همکاری بخواهیم از خدا بخواهیم خدا تو ما را حفظ کن.
شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح د لویدیځ حوزې د علماو او روحانیونو د عالی شورا مشر زیاته کړه چې جوماتونه د خدای کورونه دي او د نړۍ ټول مسلمانان باید د کرونا وایرس څخه د خلاصېدو لپاره د خدای درګاه ته رجوع وکړي او لوی رب ته پزاری شي. مولانا صالح له خلکو غوښتل چې هر شپه د ماسخوتن د لمانځه مخکې د شلو دقیقو لپاره د خپل کورونو د بامونو له سر څخه د الله اکبر نارې پورته کړي او له لوی خدای څخه وغواړي چې مسلمانان په خپل امان کې وساتي.